ملګرو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې نن کوم شهیدان وو د تنگي بودنزئی د لینډ ماين د واقعې نه چې کوم شهیدان شوي وو نو هغې جنازه مو ادا کړله او پاکې ډېر زیات خلک چې کوم ګډون ولرلو او خلک ډېر سخت غمجن دي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. دلته دا خبره هم کیږي چې کنه دغه چې کوم شهیدان دي دغه چې پی ټی ایم ته دی ورسپارلي دي. پی ټی ایم چې کوم دی دغه کام دی او کام کې به ډېر داسې وي چې هر قسم پارټۍ و خیال خلک به هم وي پکې او دلته هم زموږ سره د هر پارټۍ وال خلک د هر قسم چې کوم دي طبقې والا خلک زموږ سره دلته ګډون لري. نو دغه دا مقصد کله هم نه دی او بیا دلته چې کوم د دوی شهید پلار و ولې چې دوی دلته په کچارۍ کې د ټانک په کچارۍ کې او یو خو زموږ دغه چې کوم ډي سي دی او د دوی سره چې کوم داسې ملاکان چې هغه په خپله هم سیاسي خلک پاتې شوي دي او هغې داسې خبره کړې ده چې که نه موږ ځکه دوی باندې کار نه وربولو دوی ته نه ورځو چې دغه کار چې کوم دی دغه درنه چې کومه ده دا د پی ټي ایم نو دا خو ډېره زه وایم د بېننګۍ خبره ده. دوی چې کوم د شهیدانو پلار دی نن یې بیا هم ورته کلیریفای کړله که څوک دغه فکر کوئ ما ټول کام ته در سپارلي دي دا د کام دي او موږ د اول رسه نه دغه خبره کوو چې دغه د کام شهیدان دي. زما خو بچیان شهیدان شول خو چې د کام بچیان اوس به بچ دغه شهیدون مو یوه ماسي ته ورکړي دي. اول مې خپل بودنزئی ته وروي بودنزئی خو یوه ماسي ته ور پاس کړل نه مې ورا جماعت اسلامي ته ور دي نه مې پی ټي ایم ته ور دي نه مې بله فرقه ته ور دي دا مې یوه ماسي ته ور دي د توپل ګاډي نه شبامینا دي د توپ همځکې شبامینا دي که خپلې بچیونه حفاظت غوړې توس ته مې راوړي دي دا خو د مونه لوړل دا بیا نه روسي خو آینده خیال وکستای چې د توسه په کورینا شه د توسه په لاشتیون شبامینا ورزي که څوک بیایي مالک یایي یا بل صاحب یایي حالات دا وکسي سامبول دا شي پرپګنډ دا نرو پسې ولي که څه ګونې مونې ملاویږي کی زینه ورکوي زو دا دال ورکاو د مو سره د ملاوي شي خو ماسي دا نه شرموي دوله دا ور سامبول شي که سامبولي شي نه الله پاک ته داسې غام ور جوړ کو لکانن مو ته جوړ دی داسې غام دا ور جوړ شي چې دای د هغه سره د پولیټیکل سره د بل سره پینټینا جوړاوي واسکاټ زون ته پکاوي شزه ته خط پکاوي شزه ته دال پیرومري شزه ته ډنګ پیرو جوړاوي د په کور شره داسې بامینا خلوشي لکانن د مو سره وشول نور دینه بعد زڅ نشویلای دا مې یوه ماسي ته ویر دي وماسي دی چې چیرې ورستای د مو د درته اجازه تای تا ویلې ته ترې
چې یور په بلاوي نور مو ته پته نه لګي خو الله دې بربود کا چې پرپګنډه ولې الله دې غار کا الله دې ځان بچي دې خور کو چې ته کوړه موږ سره غیر چې دا پلونکې پټه تا ویر دي مو د مسجد د خور په نوم ویر دي د مو د مسجد د خور حفاظت چوشي تر غلا یې موتا مرچه دې جوړا دو زوی خو صفا کو تو خو غوښه جوړ کړی دي هر زوی د باندې ډاکتای صفوي وکا پرپګنډه معروف سے ولا یہ مسجد ایریا میں صفا کا ته موږ اولی راسنه یو څلور ډیمانډز ورته شو داسې ډیمانډز چې کېدای شي د یو تهذیب یافته معاشره شي که خبره وکړي نو هغه به دوی دا فکر وکړي چې یعنې داره داسې هم ډیمانډز کېدلی شي او بیا حکومت یعنې داسې حکومت هم کېدلی شي چې داسې ډیمانډ نه ومني نو بهرحال هغه ډیمانډ چې کوم دي اولی ډیمانډ د لینډ ماینز د صفایي ده چې موږ ته نغد ټیمونه راکړي چې موږ ځان ورته وښیو چې چېرته بمونه دي هغه بمونه موږ ته صفایي ډېرو هلته کورونه دي چې په هغه کې دوی اوسېدلي دي او هغه ځینې تللي دي نو هلته دوی ماینونه ښخ کړي دي هغه دوی صفا کړي نه دي او دومه چې کوم ډیمانډ دی چې موږ غواړو چې دغه شهیدانو ته دا شهدا پیکیج میلاو شي دغه ضروري په دغه دی چې تر اوسه پورې زموږ یعنې داسې مشمري چې ته کنه وایي چې د چرګې بچیان دي او دغه چې کوم دی دغه که چیرې موږ یو شهدا پیکیج دا به کې حاصل وکړلو نو دغه به یو د نوي چې کوم که چیرې داسې خدای ته نه وکړي داسې پیښې مخکې ته راشي خو دغه پیښې به خپل په خپله ورسره ختم شي خپل په خپله به دغه کموالی راولي دوی خو ته اوس هېڅ هغې نقصان نشته ده ولې چې دوی بچیان خو په الوځي نه او درېیم ډیمانډ دغه دی چې هلته ډرون کیمرې راوړي او ډرون کیمرې کې چې کوم دی زموږ د پردې په مالي کېږي هغه ډرون کیمرې د بند کړي کورونو باندې دی نښه کوي او بلکې دا خو قانون یې دغه دی چې دوی کوم ځای کې روان وي یعنې روډ باندې روان وي نو هلته مخکې ورته دروند وي هغه روډ آس پاس چې کومه دا ایریا ورته کوري دا خو نه چې دوی چې کومه دی په کورونو کې راولي او په کورونو کې دننه چې کومه دی دا هر شی دوی د پرایویسي او د پردې خیال نه ساتي او درېیم چې کوم دی هلته داسې په کلي کې داسې مورچې چې هغه په کلي کې دي او هغه نه هم د پردې او مسله ده ولې چې هلته ډېر کورونه داسې هم دي چې هغه اړنګ شوي دي او خلک په تمبو کې اوسېږي بلکل کلو کې نږدې داسې مورچې هغه هم موږ کو کام داسې وایي چې موږ هغه نه غواړو بلکې هغې متبادل موږ ځای ورکولی شو نو دغه څلور ډیمانډ مو یشي دي او په دا باندې دا پرلت ورته وهلی دی او اوس هم مذاکرات والا هم سیشن لګیا دی او موږ چې کوم دی په خپل ډیمانډ ورته ناست یو او خدای دا وکړي چې دغه څه ښه رزلټ راوځي که نه وي موږ به خپل شهیدانو سره دلته ناست او یا به مخکې مزل کوو